د سنبلې نهمه هغه ورځ چې د غربي ښکېلاک پر وړاندې د اسلامي امارت په مشرۍ د افغان مجاهد ملت 100 کلنه مبارزه د بشپړې بریا پړاو ته ورسېده. په دغه ورځ وروستی امریکایي اشغالګر د دې هیواد له سپېڅلې خاورې څخه وشړل شو. په دغه ورځ د هغه میلیونونو شهیدانو ارمانونه پوره شول چې د اسلامي نظام د راوستلو په لاره کې خپل ځانونه قرباني کړل. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د هیواد په تاریخ کې د هغه ویاړلې ورځ ده چې په ټول هیواد کې یو ځواکمن اسلامي نظام حاکم شو او خلکو ته هوسا ژوند ور په برخه شو. موږ به ډېر خوښ یو چې اسلام دغه د ترقۍ کې چې د امریکا شکست دی، د اسلام بریا ده. موږ به ډېر زیات خوشحاله موږ په دې ویاړ کوو. ما بسیار خوش هستیم که اسلام پیروز شد و اشغالگرها رفتن از ملک ما بیرون شدن. ما بسیار خوش هستیم. افغانستان کې د امریکا د جګړې پیل د ترهګرۍ سره مبارزه یوه مهمه پلمه وه. د ترهګرۍ په نامه په دغه جګړه کې امریکایي اشغالګرو زرګونه افغانان په بېرحمه بمباریو کې شهیدان کړل او یا یې هم د ګوانتانامو په زندانونو کې له کوم دلیل پرته بندیان کړل.